السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست. د 4000 Essential English Words د لومړي کتاب یونټ 4 ته په خیر راشئ. لکه څنګه چې موږ یادونه کړې ده چې بیا هم یادونه کوو، هغه دا چې تر دریم یونټ پای پورې یا تر دریم یونټ نیمایي پورې موږ پښتو رایټینګ ورسره نه دی کړی. نو د موږ پلان دی چې په راتلونکو ټولو درسونو کې د لغاتونو معنا او همدارنګه د لاندې جملې معنا لکه څنګه چې تاسو په دې سکرین باندې ګورئ داسې وکړو. نو په دې هیله چې دا به ستاسو سره ډېره همکاري وکړي. راځئ چې نننی درس پیل کړو. word list unit 4 appropriate مناسب وړ مناسب یا وړ. It's appropriate to wear a suit when you go to the office. دا مناسبه ده کله چې تاسو دفتر ته ځئ نو سوټ یا دفتري جامې واچوئ. سوټ د دفتر ځانګړی لباس. avoid مخنیوی کول، ډډه کول، ځان ساتل. avoid the broken bottle in the floor. په ځمکه د مات شوي بوتل څخه ځان وساتئ. avoid the broken bottle on the floor. په ځمکه د مات شوي بوتل څخه ځان وساتئ. avoid the broken bottle on the floor. په ځمکه د مات شوي بوتل څخه ځان وساتئ. behave عادت کول یا ښه سلوک کول. she always behaves well when her father is around. دی یعنی دا جینۍ ته اشاره ده. دی یعنی هغه د پلار په څنګ کې یعنی په شاوخوا کې. کله چې د پلار په څنګ یعنی شاوخوا کې وي همیشه ښه سلوک کوي. دی د پلار په څنګ کې یا دی د پلار په شاوخوا کې وي یعنی دی چې کله د پلار په شاوخوا کې وي همیشه ښه سلوک کوي. یو ځل بیا she always behaves well when her father is around. دی د پلار په څنګ کې وي. دی چې د پلار په څنګ کې وي همیشه ښه سلوک کوي. یا هغه د پلار په څنګ کې همیشه ښه سلوک کوي. calm آرام، خاموش. a nice warm bath makes me feel so calm. a nice warm bath makes me feel so calm. یو ښه او ګرمه لمبېدنه ما آراموي یا د آرامۍ احساس راکوي. a nice warm bath makes me feel so calm. یو ښه ګرمه لمبېدنه ما آراموي یا د آرامۍ احساس راکوي. concern سوچ یا فکر. concern. I was filled with concern after reading the newspaper. I was filled with concern after reading the newspaper. زه د اخبار له لوستنې وروسته په اندېښنه کې شوم. I was filled with concern. زه په اندېښنه کې شوم after reading the newspaper. د اخبار له لوستنې وروسته. content خوشحال، پوره خوښ یعنی ډیر خوشحال. The baby looked very content sitting on the floor. The baby looked very content sitting on the floor. دا په فرش ناست ماشوم ډیر زیات خوښ ښکارېده. The baby looked very content sitting on the floor. په فرش ناست ماشوم ډیر زیات خوښ ښکارېده. expect اټکل کول یا تمه کول. expect تمه یا اټکل کول. I expect the bus to be here very soon. زه داسې اټکل کوم یا تمه لرم چې بس به ډیر ژر دلته وي. I expect زه داسې اټکل کوم the bus. I expect زه اټکل کوم the bus to be here very soon چې دا بس به ډیر ژر دلته وي.
frequently frequently په بار بار یا په تکرار ډول. We meet frequently either at the beginning or ending of the week. موږ په بار بار سره ګورو یا د اونۍ په شروع یا هم په پای کې. We meet frequently موږ په بار بار سره ګورو either at the beginning or ending. Either at the beginning or ending of the week. موږ په بار بار سره ګورو یا د اونۍ په شروع یا هم په پای کې. habit عادت یا هم خوی. Smoking is a bad habit that can kill you. Smoking is a bad habit that can kill you. څه کول لکه د سګرټ څه کول یو بد عادت دی چې دا کولی شي تا ووژني. څه کول یو بد عادت دی چې دا کولی شي تا ووژني. instruct لارښوونه یا پوهول. instruct لارښوونه یا پوهول. My teacher instructs us in several subjects. My teacher instructs us in several subjects. یو ځل بیا. My teacher instructs us in several subjects. زما ښوونکی په بېلابېلو مضامینو کې موږ ته لارښوونه کوي. issue موضوع یا هم بحث. The men spoke about issues that were important to the people. The men spoke about issues. دا سړیو په موضوع خبرې وکړې یا په هغه موضوع خبرې وکړې that were important to the people چې هغه خلکو ته مهمې وې. none هیڅ نه هیڅ کله هیڅ نه یا هیڅ کله نه. He spent all his money. هغه ټولې پیسې مصرف کړې. There is none left. دلته پاتې نه دي. هغه ټولې روپۍ مصرف کړې هیڅ پاتې نه دي یا پیسې نه دي پاتې. patient صبرناک یا غالونکی. I had to be patient and wait. ما باید صبر کړی وای and wait او انتظار until 5 o'clock to leave. د رخصتۍ لپاره تر 5 بجو پورې. positive مثبت یا باوري. She has a positive future ahead of her after finishing college. She has a positive future ahead of her after finishing college. دی یعنی هغه د کالج له پای ته رسولو وروسته یو مثبت راتلونکی لري. دی د کالج له پای ته رسولو وروسته یو مثبت راتلونکی لري. punish جزا ورکول یا جریمه کول. To punish me د دې لپاره چې ماته سزا راکړي. My teacher had me stand in corner. زما ښوونکی زه په کونج کې ودرولم. To punish me د دې لپاره چې ماته سزا راکړي. My teacher had me stand in the corner. د دې لپاره چې ماته سزا راکړي زما ښوونکي زه په کونج کې ودرولم. represent تمثیلول یا استازیتوب کول او وړاندې کول. My lawyer will represent me in court. زما وکیل به په محکمه کې زما استازیتوب وکړي. My lawyer will represent me in court. زما وکیل به په محکمه کې زما استازیتوب وکړي. shake ښورول یا اړچول لړزیدل. When people shake hands it usually means they agree. کله چې څوک لاسونه سره ښوروي په دې معنی چې دوی سره موافق دي. یا چې کله دوی لاسونه سره ورکوي او یعنی کله چې لاسونه سره ورکړل شي نو بیا معمولا توګه لاسونه لچیږي نو دا په دې معنی چې دوی سره موافق دي. spread
موښل یا اخیړ کول لکه اخیړ چې سړی کوي داسې موښل. I like to spread butter in my toast. زما دا خوښیږي چې په خرسنه ډوډۍ کوچ وموښم. stroll ورو ورو آرام قدم وهل یا ګرځېدل یا ورو ورو ګرځېدل په آرامه توګه ګرځېدل. My dog and I strolled through the park today. زما سپی او زه په پارک کې ورو ورو آرام وګرځېدو. زما سپی او زه په پارک کې ورو یعنی آرام وګرځېدو. village کلی یا قریه. There are only a few houses in my village. There are only a few houses in my village. دلته زما په کلي کې یوازې څو کورونه دي. ګرانو زده کوونکو دا و د نن ورځې درس د څلورم یونټ پای. نو په راتلونکي بل درس کې به بیا ګورو چې وړاندې څه پېښېږي. هیله ده چې دا ویډیوګانې د نورو ملګرو سره شیر کړئ او هغه څوک ورته را دعوت کړئ چې د انګلیسي ژبې د زده کړې سره مینه لري. 4000 essential English words with Pashto translation and writing. Thank you.